کله چې یو انسان له ودانۍ وغورځېږي ژوند ته راستنېدو چانس یې ډېر کم وي. که یو څوک له غره نه راولوېږي نو د بدن هډوکي ماتېږي، ساه یې بندېږي او مرګ خاموشي راولي. خو که یو انسان له اسمانه له 10,000 متره لوړوالي نه راولوېږي دا خو بیا هیڅ امکان نه لري چې ژوندی پاتې شي. ساینس وایي دا ناممکنه ده. په دومره لوړوالي کې انسان د مرګ په لورې داسې روان وي لکه یوه تیږه چې اسمان نه د ځمکې خواته راځي. زور، سرعت، فشار او بدن وینه چې د بدن له حده بهر شي ژوند ختموي. په 1922 کال کې داسې یو څه پیښ شول چې ټول ساینس پوهان، ډاکټران او خلک حیران شول. یوه نجلۍ له الوتکې نه راوغورځېدله خو ژوندۍ پاتې شوه. وېسنا وولویچ د نړۍ تر ټولو حیرانوونکې مهمندار د انسان لپاره صبر، جرأت او تقدیر ژوندۍ تصویر دی. هغې یو داسې پیښه تجربه کړه چې یو عادي انسان خو به یې تصور هم ونشي کولای. وېسنا په کال 1950 کې د پخوانۍ یوګوسلاویا په پلازمینه بلګراد کې وزېږېده. هغه له ماشومتوبه یو فعاله، هوښیاره او خوبونو ډکه نجلۍ وه. د ښوونځي له دورې وروسته وېسنا غوښتل چې موسیقي زده کړي، خو د وخت شرایطو او د ځان غوښتنو له مخې هغې پرېکړه وکړه چې هوایي خدمت ته لاړه شي. کال 1971 کې یعنې کله چې وېسنا شاوخوا 21 کلنه وه، هغې یوګوسلاویا ملي هوایي شرکت سره GAT ایرو ترانسپورټ سره د مهمندارۍ فلایټ اټینډنټ په توګه کار پیل کړ. دا شرکت هغه وخت یو له تر ټولو مشهورو هوایي شرکتونو څخه و او وېسنا د خپلو همکارانو ترمنځ یوه ډېره فعاله، مهربانه او هوښیاره نجلۍ ګڼل کېدله. خو د دې دندې د پیل څو میاشتې وروسته یو داسې ورځ راغله چې وېسنا ټول ژوند یې بدل کړ. نیټه وه د جنوري 26 کال 1972. د GAT هوایي شرکت یوه الوتکه د DC-9 په نوم له پراګ نه د بلګراد د یوګوسلاویا پر لور روانه وه. په دې الوتکه کې 28 مسافرین او 15 عمله چې وېسنا هم پکې شامله وه. وېسنا د دندې د تګ نوبت نه و، یعنې هغې د شپ برخه نه وه، خو یوه اشتباه شوې وه. بلې مهمندارې ته د وېسنا نوم سره ګډ وډ شوی و او هغې ته ناڅاپه ویل شوي و چې سبا ته د الوتنه کې ګډون وکړه. وېسنا چې په خپل کار مینه ناکه وه، پرته له شکایت نه یې دا دنده ومنله. سبا وختي سهار وېسنا له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای د الوتکې چمتووالي لپاره هوایي ډګر ته لاړه. هغې خندا وه، خوښي وه او فکر یې کاوه چې دا به یو عادي الوتنه وي لکه لسګونې نورې. خو دا الوتنه عادي نه وه او دا تاریخ یو عجیب، خطرناکه او زړه بوږنونکې شپه وه. الوتکه له پراګ څخه پاڅېده، شاوخوا 30 دقیقې پرواز یې وکړ او کله چې د چک جمهوریت سربسکا کامینایس کلي ته نږدې وه ناڅاپه یو غټ درز وشو. یو سخت انفجار چې د الوتکې من نه یې پارچې وکړې. د تحقیقاتو له مخې دا انفجار د یوې بم چاودنې له کبله شوی و. بم د سامانونو په برخه کې ښودل شوی و. دا یوه خطرناکه حمله وه چې هدف یې دا و چې الوتکه سقوط وکړي. الوتکه په هوا کې ټوټه ټوټه شوه، بدنونه، سامانونه، هر څه د اسمان نه راپرېوتل. الوتکه په نیمایي اسمان کې ویشل شوه، جسدونه د غرونو په اوږو باندې ورپرېوتل. ټول مسافر عمله حتی پیلوټ هم مړ شو. خو وېسنا هغې ته مرګ هم حیران شو، ځکه د طبیعت برخلیک او شاید د خدای یو عجیب نظام دی چې هغه یې وساتله. وېسنا د الوتکې شاتنۍ برخې سره یو ځای له 10 کیلومتره لوړوالي نه وغورځېده چې دا د ځمکې له سطحې تر ټولو لوړ انساني سقوط بلل کېږي، له کومې چې څوک ژوندی پاتې شي. وېسنا د دې برخې شاته دیوالونه د خوړو ټرالۍ او خپل سیټ ته تړلې وه. کله چې دا ټوټه له اسمان نه راوغورځېده، لاندې ونو، واورو او یو ژور ځنګل دره کې ولوېده. د ونو څانګې او ځمکه چې واورینه وه، دا ټول سقوط شدت یې څه نرم کړ. دا یوه عجیبه پیښه وه ځکه چې وېسنا نه یوازې ژوندۍ پاتې شوه بلکې ساه یې هم بنده شوې نه وه. خو ژوندۍ پاتې کېدل دا معنا نه لري چې هغه روغ رمټ وه، بلکې وېسنا داسې سختو ټپونو سره مخ شوه چې عادي انسان یې زغملی نه شي. هغې ملا ماته شوې وه، دواړو پښو هډوکي مات وو، یوه پښه او له زنګونونو ټوټه هم ماته شوې وه، یو لاس یې هم مات شوی، یو شمېر رګونه یې پرې شوي وو او بېهوشه شوې هم وه. د سقوط ځای یو وړوکی کلي سربسکا کامینایس ته نږدې و. هلته یو کلیوال سړی و چې پخپله هم د جګړو یو سابقه لرونکی نجات ورکوونکی و او د نامعلومو اوازونو د لوڅدغو پارچې غږونه یې واورېدل. هغه چې برونو هونګ نومېده ژر ژر د ځنګل په لور لاړل. وېسنا په یخنۍ واورو د غرونو ترمنځ هغه نیم ژوندی بدن یې ومونده. هغه بې ساه ښکاره کېده خو د بدن یوه برخه یې لا ګرمه وه. برونو پوه شو چې دا یو نجلۍ ژوندۍ ده او دا ورته یو الهامي شیبه وه. هغه ژر ژر وېسنا د ځمکې ته
الوتکه راښکله، ټپونه یې وتړل او بدن ته یې حرکت ورکړ او د ژغورنې لپاره یې د کلي نورو خلکو ته خبر ورکړ. وېسنا ژر تر ژره یو نږدې روغتون ته انتقال شوه. ډاکټرانو دا یو معجزه بلله. دوی ویل موږ داسې حالتونه مخکې نه دي لیدلي. وېسنا له 10,000 مترو لوړوالي نه یوې چاودلې الوتکې سره راوغورځېده، خو کله چې ټول کسان مړه شول وېسنا ژوندۍ پاتې شوه. ساینسپوهان دا 4 خبرې یادوي. وېسنا هغه ځای کې وه چې الوتکه 2 ټوټې شوه. هغه برخه کې پاتې وه چې اوس سالم وه. دا برخه د الوتکې له شاته راجلا شوه او یو ټوټه غوندې د هوا له لارې ښکته شوه. هغې سیټ بلیډ تړلی و. زیات خلک له خپلو سیټونو آزاد شوي وو، خو وېسنا ټینګه تړل شوې وه. کله چې الوتکه وغورځېده نو وېسنا د سیټ سره نښلول شوې وه او خپل ځای ټینګه پاتې شوې. دا ټوټه د ځنګل پر ونو ولوېده. هغه ځای کې چې وېسنا ولوېده هلته لویې لویې ونې وې. د دې ونې د الوتکې د ټوټې زور کم کړ، لکه څنګه چې یو شی په بالغ پرېوځي. همداسې دې ونو او واورو د وېسنا د مرګ مخه ونیوله. وېسنا پر سختو ډبرو یا کانکریټونو نه وه لګېدلې، بلکې ژمی او یخ موسم و، ځمکه یخه وه او واورې پرې پرتې وې. نو کله چې دا ټوټه په ولوېده ځمکه نرموالي لاسه وېسنا ژوند وژغورل شو. ساینسپوهان او فزیک پوه ویلي دي د دې ژوند پاتې کېدل ناممکنه دي، خو دا حیرانوونکې کار شوی. هغې ته ډېر ژور زخمونه رسېدلي، خو د بدن ځینې برخې یخې شوې وې. همدا یخني د وینې بندېدو کې مرسته وکړه. دا پیښه تر اوسه پورې د نړۍ په تاریخ کې یوازینی وخت دی چې یو انسان له دومره لوړ ځایه راوغورځېږي او ژوندی پاتې شي. ورلډ ریکارډ کې یې نوم ثبت شوی او ټولې نړۍ یوه معجزه بلل شوې ده. کله ناکله هر څومره لوی خطر وي، که خدای او اراده وي ژوند درسره هم وي. کله چې وېسنا له روغتون نه ووتله ډېر خلک دا فکر کوو چې شاید دا به ټول ژوند د بستر تړلي پاتې شي، خو نه، وېسنا بیرته کار ته لاړه. د کوم کار انتخاب چې یې کړی و. حیرانتیا خبره دا ده چې وېسنا بیرته هوایي چلند له ادارې سره کار پیل کړ، خو دا ځل د الوتکې دننه نه بلکې د ځمکې پر سر. هغې د یوګوسلاویا هوایي شرکت JAT سره کار وکړ. هلته یې د اسنادو څارنه او راپور لیکنه او د الوتکې خوندیتوب پر چارو تمرکز درلود. که دې حیرانوونکې کیسې ته هم حیران کړې نو خپل نظر سره ضرور شریک کړه. دا یوازې زما نه بلکې د دواړو سفر دی. ویډیو ته یو زړور لایک ورکړه، خپل احساسات کمنټ کړه، او که غواړې نور داسې رښتینې حیرانوونکې کیسې واورې نو چینل ضرور سبسکرایب کړه، ځکه موږ به ډېر حیرانوونکي رازونه درته راوړو. یو ځای، یو اواز او یو حقیقت ته رسېدو لار. تر بلې ویډیو پورې الله مو مل شه. خدای په امان. په مخه مو ښه.